د بړبوکۍ ناول څلورمه برخه. شېرګل تر زاړه توت لاندې رمه پانډه کړه. کېږدۍ ته یې وکتل. خور یې ولاړه وه. ورغی. وړانګې وویل نور کله خو به وختي راتلې. شېرګل غلی و. وړانګې وویل زه به ډوډۍ درته راوړم. د شېرګل شونډې وخوځېدې. زړه ته مې نه کېږي. وړانګې په حیرانۍ وویل سهار دې هم ګوله در پورته نه کړه. اوس د ماسپښین سیوری هم ړنګ دی. شېرګل یوه شېبه ودرېد. وروسته کېږدۍ ته ورننوت. بوډۍ پرته وه. نګورې ماشوم ته شوله ورکوله. ماریا یې هم تر څنګ ناسته وه. شېرګل خیرن بالښت ته ډډه ولګوله. ماریا ته یې وکتل. د زړه دربه یې ډېره شوه. د کلیوال ځوان خبره یې په زړه کې راوګرځېده. که د هغې په لیدو د زړه دربه ډېرېږي نو مینې. سر یې وځړېد. یو ژېړ میږتون د زاړه لیمڅي په وړیو کې نښتی و. ناڅاپه پر میږتون غوړ دسترخوان هوار شو. شېرګل پورته وکتل. خور یې پر دسترخوان څو پاستي او یوه ډکه کاسه مستې کېښودې. شېرګل له پاستې یوه ټوټه وربېله کړه. مستو ته یې وروړه. کله چې یې ګوله خولې ته پورته کوله ماریا ته یې پام شو. هغې ماشوم ته کتل. وروسته د دواړو سترګې سره وجنګېدې. شېرګل لاندې وکتل. کاسه یې ورپورته کړه. له مستو یې غړپ وکړ. کاسه یې بېرته پر دسترخوان کېښوده. ولاړ شو. خور یې ورپسې غږ وکړ ډوډۍ دې ونه خوړه. شېرګل له کېږدۍ ووت. لاړ. د توت سیوري ته کېناست. دښتې ته یې وکتل. غونډۍ یې تر سترګو تېرې کړې. خوند یې ورنه کړ. هر څه یې پر زړه ولاړ و. ښه شېبه ووته. چورتونو په مخه کړ. په ذهن کې یوازې د ماریا څېره ولاړه وه. یودم یې وخندل. خپل ورانه ته یې سوک ورکړ. له ځان سره یې وویل خوار سړی خړې سپی خپله رمه دې پیایه. بېرته د ماریا سرې شونډې او سپین غاښونه سترګو ته ودرېدل. تنده یې تریو شو. سترګې یې ډکې ډکې کېدې. د کلیوال ځوان خبره ور په زړه شوه. که دې له زړه نه وته نو مینې. یودم یې غبرګ لاسونه غوږونو ته وروړل. شونډې یې وخوځېدې. توبه خدایه توبه. رمې ته یې وکتل. 4 ورځې مخکې ژوند ور په زړه شو. نه یې غم پېژانده او نه یې هم په چا پورې زړه تړلی و. ټوله دنیا یې یوازې په خپله کورنۍ کې لیده. دوره یو حساب یې ټینګ نیولی و. منی به 1.5 شل میږې وپلورم. پیسې تر خولې تېرې دي. تر څړمونې د کور ښه چلاو پرې کېدای شي. خدای مهربانه دی. خدای مهربانه دی. میږې به ور پیدا کړي. هو رښتیا سږکال بارانونه ډېر دي. ژمی به ګرم سیر ته ځو. واښه به ډېر وي. میږې او پسونه به غوښه ونیسي. د خپل زړه پیسې به راته جوړولی شي. یوې میږې رمباړې کړې. شېرګل ورته وکتل. ورې یې وویل ای هی ته څه غم لرې. یودم یې وخندل. لیونی شوم که څنګه. ولاړ شو. د توت یوې ټیټې څانګې ته یې لاس کړ. څو تور توت یې خولې ته واچول. خوند یې ورنه کړ. بېرته کېناست. دښتې ته یې وکتل. تر یوه ځایه خړه وه. وروسته د یوې اوږدې تراډې ولاړو اوبو غوندې ځلېدله. هوا دپه وه. ډېر لرې غرونه خوځېدل. بېرته یې سر وځړېد. پر خړه پایڅه یې تور لوی میږتون روان و. میږتون یې د ښي لاس په ګوتو کې ونیو. سترګو ته یې ورنږدې کړ. میږتون پښې وهلې. یوه شېبه یې ورته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. کاشکې میږتون وای. خندا ورغله. میږتون یې پر خاورو پرېښود. میږتون منډه کړه. د یو پراته پسه د ټټر په سپینو وړیو کې ننوت. شېرګل یوه شېبه د ونې سیوري ته کېناست. وروسته یې سترګې درنې شوې. خوب ورغی. پټکی یې په څادر کې ونغاړه. تر سر یې کېښود. 2-3 ځله یې د یوې میږې ټوخی واورېد. بیا یې باڼه سره ورغلل. لمر په لوېدو و. د کېږدۍ تر څنګ یو په دوړو لړلې سراچه موټر ودرېد. شېرګل د باندې ووت. په سپي پسې یې لوټه وویشته. 2 وسلوالو ته یې غېږ ورکړه. هغوی اوږدې ږیرې درلودې. په دوړو سپېره ښکارېدل. 3 سره کېږدۍ ته ننوتل. بوډۍ په یو کونج کې ناسته وه. په وکلي یعنې هاون کې یې بادیان ټکول. وسلوال خپلې ټوپکې زړو بړستنو ته ودرېولې. شاوخوا یې وکتل. بوډۍ یوازې وه. تر څنګ یې ماشوم لغتې وهلې. شېرګل په لوړ غږ وویل چای. یوه وویل
ادې څنګه یې؟ بوډۍ سوړ اسویلی ویست. ښه یم، ژونده تېرېږي. شېرګل وخندل. انا ته اوس هم د زلیخا غوندې ځواني غواړې؟ نارینه وخندل. بوډۍ هاونګ ټکاوه. یو مېلمه شېرګل ته وکتل. په خندا یې وویل فرنګۍ چېرته ده؟ بوډۍ وویل فرنګۍ یې ولې بولې؟ سمه دمه مسلمانه ده. مېلمنو وخندل. شېرګل وویل ودې نه لیده؟ چېرته؟ د باندې له تورسرو سره. مېلمنو یو بل ته وکتل. یوه یې وویل تردغري خو یوازې 3 کوچې راګرځېدلې وې. شېرګل وخندل. یوه یې فرنګۍ ده. د مېلمنو خولې وازې شوې. یوه یې وویل ډېره ازادي مو ورکړې. بوډۍ په خبره کې ور ولوېده. ګلالۍ ده، چاته یې بد نه رسېږي. مېلمنو وخندل. بوډۍ او کلۍ ټینګوله. شېرګل وویل په مرکز کې څه کیسې دي؟ یو مېلمه وویل کراره بده ورځ، بېګا تایرې راغلې وې، 2-3 دورې یې وخوړې خو بمبار یې ونه کړ. د بوډۍ شونډې وخوځېدې. شکر. شېرګل وویل پلار مې څنګه و؟ بوډۍ بله پوښتنه وکړه. څه وخت راځې؟ یو مېلمه ځواب ورکړ. غږ یې نه دی کړی. د بوډۍ تندی تریو شو. داسې هم نه وایي چې کور ده اور ده، څوک جوړ دی څوک ناجوړ. 1.5 ورځې ووتې یو وار رانغی. یو مېلمه وخندل. را به شي زړه مه خوره. بوډۍ سوړ اسویلی ویست. شونډې وخوځېدې. اولاد دښمن دی. دا وخت وړانګه کېږدۍ ته ورننوته. دا مېلمنو تر مخې یوه توره چایجوشه او 2 ګیلاسونه کېښودل. شېرګل ته یې وکتل. ور یې وویل بوره خلاصه شوې ده. یو مېلمه وخندل. لمبات پرېږده، فرنګۍ ته ووایه چې تیاره شي. دوکلۍ ټنګه وغلې شوه. د وړانګې رنګ والوت. شېرګل په حیرانۍ وویل ولې؟ د مېلمه خندا زور ونیو. بیا یې نور به له شره خلاص شئ. شېرګل په بیړه وویل چېرته؟ اوس خو یې مرکز ته بیایو. بوډۍ د خبرو وار ونیو. وژنه یې؟ خدای خبر. شېرګل په خبره کې ور ولوېد. پلار مې غوښتې؟ هو. وړانګې خپل ورور ته وکتل. د هغه سر وځړېد. نجلۍ چیغه کړه نه. یو دم یې منډه واخیسته. له کېږدۍ ووته. بوډۍ وویل زه به مې زوی ته ووایم. مېلمنو په حیرانۍ ورته کتل. د بوډۍ شونډې وخوځېدې. تاسې یې نشئ بیولی؟ شېرګل وویل انا تا ته خو مې پلار معلوم دی. هغه. بوډۍ په خبره کې ور ولوېده. هغه زما خبره مني. یو مېلمه وویل حاجي خدای نور غوښتې ده. د شېرګل غونې زیږه شول. بوډۍ غلې وه. شېرګل په زوټه وویل ورته ووایه چې تیاره شي. د وړانګې په ژړا غږ پورته شو. یو مېلمه 2 ګیلاسه ډک کړل. چوپه چوپتیا شوه. یو هم څه نه ویل. کله کله به د وړانګې د ژړا غږ اورېدل کېده. ښه شېبه ووته. وروسته ماریا کېږدۍ ته ورننوته. په کونج کې ایښې تاو شوې عسکري دریشۍ یې ور واخیسته. برته د باندې ووته. بوډۍ غږ پسې وکړ ته به چېرې نه ځې؟ دا وړانګې ژړا زور ونیو. شېرګل په زوټه وویل دریشي دې نه اغوندې، خطر لري. یو مېلمه د تایید په علامه سر وخوځاوه. شېرګل خپلې انا ته وکتل. په ناامیدۍ یې وویل موږ څه نشو کولی. ماریا ور غږ کړ راځئ. بوډۍ په بیړه له کېږدۍ ووته. مېلمانه ولاړ شول. لمر لوېدلی و. لوېدیځ ته پرتې تار تار وریځې سرې وې. لرې غځېدلي غرونه تور ښکارېدل. وړانګې ژړل. بوډۍ او د هغې نګور هم خوابدي و. خو ماریا زړورې خبرې کولې. په څېره کې یې ویره نه وه پرته. شېرګل غلی ولاړ و. سپي غپل. یوه څېرلي ټوپونه وهل. وسله وال په موټر کې ناست ول. ماریا اغوستی کوچیاني کمیس ته اشاره وکړه. ور یې وویل ستا کمیس مې راسره یووړ. وړانګې کوکه کړه. ماریا د ماشوم مور ته مخ ور واړوه. شونډې یې وخوځېدې. بنګل ته وګوره ښه شوی دی. نرم خوراک ورکوه. کوچي خپلو سترګو ته ټیکری ونیو.
بوډۍ غلې ولاړه وه، اوږدې لرګینې تسبیح یې اړولې. ماریا حرکت وکړ. د شېرګل د زړه ضربه ډېره شوه. وړانګه د خپل ورور مخې ته ودرېده، سترګې یې سرې وې. په خواره خوله یې وویل: لالا. شېرګل غلی و. ماریا د شا په سیټ کې کېناسته. د موټر د ماشین غږ پورته شو. د شېرګل پښې ولړزېدې. په سترګو یې تیاره راغله. یودم یې منډه کړه. د موټر تر مخ ودرېد. مخکینۍ دواړه دروازې خلاصې شوې. سپی تر موټر راګرځېده. غپل یې. وسله وال ښکته شول. دوی په حیرانۍ شېرګل ته کتل. شېرګل ور مخته شو. شاتنۍ دروازه یې خلاصه کړه. ور یې وویل: کښته شه. ماریا په موټر کې ناسته وه. یو وسله وال وویل: ته داسې نشې کولی. شېرګل چیغه کړه: کښته شه. وسله وال د ټوپک ګېټ کش کړ. شېرګل برګ برګ ورته کتل. د ټوپک میل ښکته شو. وسله وال وویل: دا به دې په خیر نه وي. بوډۍ په خبره کې ور ولوېده: خدای که مو رانه بوتله. وسله وال شېرګل ته وکتل. په کاوړ یې وویل: دا حاجي خدای نور غوښتې. د ماریا شونډې وخوځېدې. زه ورسره ځم. وړانګې په غریو کې وویل: لیونی یې. شېرګل چیغه کړه: هغوی به دې ووژني. ماریا وویل: زه خو تاسو ته جنجال نشم جوړولی. شېرګل لاس ور وغځاوه. تر مټې ونیوله او له موټره یې ښکته کړه. یو وسله وال وویل: ښه دې ونه کړل. شېرګل مخ واړاوه. لاړ او تر توت لاندې کېناست. موټر یوه شېبه ولاړو. وروسته یې حرکت وکړ. ښځې کېږدۍ ته ننوتې. د ماشوم د ژړا نری غږ اورېدل کېده. وړانګې دسترخوان هوار کړ. له مستو ډکه کاسه یې کېښوده. ور یې وویل: راځئ. یو هم حرکت ونه کړ. بوډۍ پرته وه. شېرګل بلې لمپې ته وچې سترګې نیولې وې. ورېندارې یې ماشوم مړه و. ماریا هم یو کونج ته ناسته وه. وړانګې څه ونه ویل. د ماریا تر څنګ غلې کېناسته. بوډۍ ته یې وکتل. د کېږدۍ پر ټاټې د جړو ویښتو او تېرې پوزې اوږد سیوری ښکارېده. ټول غلي ول. یو هم څه نه ویل. کله کله به ماشوم د وریجو په ګولۍ پسې چیغه کړه. ماریا ورو ولاړه شوه. له کېږدۍ ووته. د باندې سوړ باد چلېده. سپوږمۍ نوې راختلې وه. نرۍ ښکارېده، خو بیا هم پر دښته خړه رڼا پرته وه. ماریا پر یوه هواره تیږه کېناسته. سپی ورغی. لکه یې وخوځوله. پښو ته یې پرېوت. ښه شېبه ووته. سپي سر پورته کړ. وغورېد. منډه یې کړه. ماریا پسې وکتل. څو ګامه لرې یو سیوری ولید. حرکت یې درلوده. د سپي غپا یو دم غلې شوه. ماریا په ځیر ځیر ورته کتل. سپي او سړي دواړه ور روان ول. ماریا په بیړه کېږدۍ ته ورننوته. یو هم ورته ونه کتل. ټول غلي ول. په دسترخوان له مستو ډکه کاسه ایښې وه. ماریا وویل: د باندې یو سړی دی. شېرګل په بیړه کېناست. ټوپک ته یې لاس ور وغځاوه. بوډۍ خپلې پښې ور ټولې کړې. ټوخی واورېدل شو. وړانګې وویل: ابا. کېږدۍ ته یو په ونه دنګ سړی ورننوت. شېرګل ولاړ شو. وړانګه او د هغې ورېنداره هم ودرېدې. بوډۍ کېناسته. ماریا په حیرانۍ ورته کتل. دې د لمر سوځلې څېره او له سپینې لونګۍ په نکریزو رنګ شوې راوتلې سرې څڼې په غره کې لیدلې وې. سړي ماریا ته وکتل. پرته له دې چې مخ ورنه واړوي، په ملنډو یې وویل: دا خو مو سمه دمه په کور راګډه کړې ده. دا وړانګې پښو پړک واخیست. سړي خپل زوی ته سترګې واړولې. یوه شېبه غلی و. وروسته یې یودم چیغه کړه: څنګه دې دومره زړه وکړ؟ د شېرګل سر وځړېد. بوډۍ په مړاوي غږ وویل: هلک ته خوشکه مه کوه. سړي چیغه کړه: د حاجي خدای نور ته ځواب ورکړی دی. ماریا په بیړه ورته وکتل. وړانګې ژر له غولي ورونه یې ور پورته کړ. سپخېدلی زوړ بالښت یې ورته کېښود. خپل پلار ته یې وکتل. هغه ولاړ و. بوډۍ په سړه سینه وویل: کښېنه، ساه سمه که، هر څه به خدای سم کړي. سړي بالښت ته ډډه ووهله. تنده یې ګونځې وه. له سپین پټکي په دوړو سپېرې سرې څڼې راوتلې وې. سر یې د لاټین ژېړې رڼا ته نیولې ښکارېده. وړانګه ور مخته شوه. له تورو چایو ډک ګیلاس یې سړي ته ورنږدې کېښود. چوپه چوپتیا وه. یوه هم څه نه ویل. ټول خواشیني وو. شېبه وروسته سړي سر پورته کړ. شېرګل ته یې وکتل. ور یې وویل:
د تورې غونډۍ تر شا یوه زړه کلا ده، څوک نه پکې اوسي، خو دیوالونه یې روغ دی. حاجي خدای نور او نور ملګري به سبا سهار 8 بجې هلته درته ماتله وي. نه وخته او نه هم ناوخته، پوره 8 بجې پرنګۍ ورواله او ور ویسپاره. وړانګې وویل نه. سړي رډ رډ ورته وکتل. وړانګه په بیړه له کېږدۍ ووته. بوډۍ ماریا ته اشاره وکړه. دا به هېڅ چېرې هم نه ځي. ماریا په بیړه وویل نه زه ځمه. چپ. سړي په حیرانۍ ورته کتل. د شېرګل سر ځوړند شو. سړي په خوشکه وویل نه پوهېږم. دې پرنګۍ په دومره لنډ وخت کې څه کوډې در باندې کړي دي. د شېرګل شونډې وخوځېدې. هغوی به یې ووژني. سړي په خوشکه وویل بلا مو ورپسې مرداره دې کړي. ولې مو دومره زړه پسې تړلی ها؟ د باندې د وړانګې ژړا غږ پورته شو. ماریا په منډه له کېږدۍ ووته. سړي شېرګل ته مخ ور واړاوه. په خوشکه یې وویل بله نه کېږي، وخته به حرکت کوې. پر 8 بجې باید زړې کلا ته ور ورسېږې. نه وخته او نه هم ناوخته، پوه شوې؟ شېرګل غلی و. چوپه چوپتیا وه. کله کله به د وړانګې د سونګېدا غږ پورته شو. ماریا به ډاډینه ورکوله. ډېر پورته د یوې بونګنې تیارې نری غږ اورېدل کېده.